پر ولسمشر غني د امریکا فشار وروستی حد ته ورسید خو هغه اجرایي ریاست ونه منه. د ولسمشریزو ټاکنو د پایل له اعلان وروسته سم عبدالله د پایلو له منلو انکار وکړ او ویې ویل چې هغه ټاکنې ګټلې دي، خو ورسره سم یې دا خبره هم وکړه چې ولسمشر غني دې ورسره جوړجاړی وکړي. د لوړې تر مراسمو مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ډېرې منډې وکړې چې غني دې ته راضي کړي چې له عبدالله سره حکومت شریک کړي، خو بیا پایلې پای ته ورسېدې. عبدالله هم په هماغه ورځ ټول شمول حکومت د ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې اشرف غني راتلونکي 15 کلونو لپاره لوړه ترسره کول. له هغه وروسته د دواړو لوري ترمنځ ډېرې ناستې وشوې او ټولې بیا پایلې پای ته ورسېدې. د ځینو سرچینو په حواله ولسمشر غني دې ته هم تیار شوی و چې عبدالله ته په حکومت کې 40 سلنه ونډه ورکړي، خو عبدالله د تیر په څیر د اجرایي ریاست غوښتنه کول او غني دا غوښتنه ونه منل. بالاخره چې ټولې هڅې ناکامه شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په خپله کابل ته راغی ترڅو د غني او عبدالله ترمنځ دا خبره هواره کړي، خو ویل کېږي چې مایک پمپیو هم د جوړجاړي په رامنځته کولو کې ناکامه شو، ځکه عبدالله له خپلې خبرې نه تېرېږي او هغه اجرایي ریاست غواړي، خو غني بیا اجرایي ریاست نه مني او وایي چې په حکومت کې له ځان سره شاملوي خو اجرایي ریاست نه ورکوي. همدا لامل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان سره په خپلو مرستو کې $1 میلیارډ مرسته کموي او دا په دې خاطر چې غني او عبدالله ترمنځ اختلافات نه ختمېږي. هغه دا هم وویل چې په راتلونکي کال کې به $1 میلیارډ مرسته نور هم راکمه کړي. دا د امریکا پر ولسمشر غني د اخري حد فشار دی ترڅو هغه دې ته راضي کړي چې له عبدالله سره یو ځل بیا حکومت نیم کړي، خو غني په خپله خبره کلک ولاړ دی او دې خبرې ته تیار نه دی چې له عبدالله سره خپل حکومت نیم کړي. که څه هم مخکې څو ځلې ځینو سرچینو دا خبره وکړه چې د دواړو هوکړې ته رسېدلي دي او ژر به یو داسې حکومت اعلان کړي چې عبدالله به هم پکې برخه ولري، خو هر ځل دا خبره بیا له نوي ځنډ سره مخ شوې ده او ویل کېږي چې خبره ټوله پر اجرایي ریاست ده او غني نه غواړي چې په خپل نوي حکومت کې داسې یو څوکۍ ولري چې حکومت دې نیمایي له هغه له لاسه ووځي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا